د افغانستان د اسلامي امارت د خوست والي مولوي حمدالله مبارک تر مشرۍ لاندې اداري غونډه وشوه. په یاده غونډه کې چې دغه ولایت د ټولو ادارو استازو ګډون درلود، غوښتنه وکړه چې اړوند د مامورین دې په ډاډمنه فضا کې ورسپارل شوي چارو ته په خپل وخت حاضر شي. دغه راز خوست والي مولوي حمدالله مبارک وویل چې دغه ولایت د ادارو ستونزو د حل په موخه یو باصلاحیته کمیسیون وټاکل شو چې په ادارو کې شته ستونزې هوارې کړي. په یاده غونډه کې دغه ولایت د ټولو ادارو رئیسانو او استازو هم په خپلوار سره خوست والي مولوي حمدالله مبارک ته د خپلو ادارو او مامورینو ستونزې او مشکلات وړاندې کړل او ژمنه وکړه چې مامورین یې ورسپارل شویو چارو ته ژمن دي او د تیر په څیر به خپل خدمات وړاندې کوي او په چارو کې به هیڅ ډول ناغېړي نه کوي. د غونډې په پای کې د ولایت مقام مرستیال مولوي محمد دین شاه محبت په تیرو څو ورځو کې په دغه ولایت کې د یو شمېر شته ستونزو په اړه معلومات وړاندې کړل او ډاډ یې څرګند کړ چې شته ستونزو ته د حل لاره پیدا کړي او دغه ولایت خلک د اسلامي امارت سره ورځ تر بلې خپلې همکارۍ نوره هم پیاوړې کوي او غوښتنه لري چې په دغه ولایت کې اصلاحات لا پسې وغځول شي. همداراز په یاده غونډه کې په یو شمېر نورو اړونده موضوعاتو هم بحث او خبرې وشوې او د ولایت مقام مرستیال لوري اړونده رئیسانو ته یو شمېر لازمې لارښوونې هم وشوې او غوښتنه وکړه چې ورسپارل شوي ګزارشونو ته باید متوجه اوسي او په خپلو برخو کې اجرات لا پسې ګړندي کړي.